أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة 47 نمبر آیات. مخکې آیاتونو کې دا بنی اسرائیل ته خطاب شروع دی. بنی اسرائیل کې حب جاه او حب مال د دې په وجه باندې دوی غرور او تکبر وکاو. الله دا غي علاج خو چې حب جاه او حب مال بدر نه پدې اوزي چې ته منځ شروع کې او صبر شروع کې. وی واستعینوا بالصبر والصلاة. امداد وغواړئ الله پاک نه په صبر سره والصلاة او په مانځه سره. وانها لکبیرة او بشک دا منځ ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر هغه خلکو باندې ګران نه دی څوک چې خاشعين خشوع کوونکي وي عاجزي کوونکي وي دا الله نه یریږي. دا فکر وی چې د الله په مخ کې به ودرېږي حساب کتاب بکیږي. په مانځه کې الله پاک ته نزدېکت ډېر زیات وي لکه چې بنده د الله سره ملاقات کوي. نو انها لکبیرة بشک دا منځ ډېر ګران دی الا علی الخاشعين مگر هغه خلکو باندې ګران نه دی چا چې عاجزي وي د الله نه یره وي دا خیال کوي چې الله ته ودرېږم په مانځه کې ودرېږم یا الله ته په قیامت کې مخامخ ودرېږم. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. خاشعين هغه خلک دي یظنون چې هغوی یقین کوي. ظن دی چې په معنا د ګمان نه بلکې په معنا د یقین دی. انهم ملاقو ربهم چې دوی به خپل رب سره ملاقات کیږي وانهم الیه راجعون او دوی به الله ته پیش کیږي. اوس د تقوا حاصلول دې خلکو ته ګرانو. تقوا حاصلول، ایمان حاصلول، صبر کول او په عباداتو کې استغراق او د زړه حاضري دا ګرانه و دې خلکو ته. الله ورته اسانه طریقه ښیي چې په نعمتونو شکر ادا کا په دې شکر باندې به هم در سره نور احسانات وکړي شي. نو دې آیات کې ورته نعمتونه ور یادولی شي چې ستاسو په مشرانو باندې نعمتونه شوي او دغه نعمتونه داسې دي لکه چې په تاسو باندې هم شوي دي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي. اے دا یعقوب علیہ السلام بچو یا بنی اسرائیل اے اولادا دا یعقوب علیہ السلام یاد کہتا سو نعمت زما
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے دا یعقوب علیہ السلام اولادا یاد کہتا سو زمان نعمت، التی حق نعمت انعمت علیکم کہ ما پتا سبان انعام کرو، وانی فضلتکم علی العالمین ما فضیلت در کرو تاسو تا د خپل زمانے په مخلوقات باندې، وانی فضلتکم ما فضیلت در کرو تاسو تا علی العالمین په تمام جہان باندې، تمام جہان والو باندې میں در له فوقیت او فضیلت در کرو۔ دے آیات کے چکم خطاب کی گی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے یہودیانو تکیگی، اور مومن دا شکیگی چی پلار نکبا نکم احسانات شویوی، اگا احسان اولاد باندے امش میرلی شی۔ نو دے آیات کے دا خطاب بھی تو اوشو چی دا پتاسو باندے نعمت تے، پلار نکبا نے نعمت دا سے دے لکا پتاسو باندے۔ واتقوا یوما، او یریگے تاسو یوما دا عذاب دا اغیر وزنا، لا تجزی نفس چه پکار بن راضی او نفس عن نفس شیئا دا بل نفس نہ حس شیہم، ولا يقبل منها شفاعت نبش قبل ولی، ولا يقبل منها دا دے نفس نب قبل ولی نشی شفاعت سسفارش، ولا يؤخذ منها عدل نبش اغشتلی منها دا دے نفسنا عدل سبدلا، ولا هم ينصرون اور نبدی سر مدد اکریشی۔ پدے آیات کی چی دا کمی روزے ذکر لے دا دینا مراد دا قیامت روز دا، واتقوا یوما ویریگے دا عذاب دا اغیر وزنا، لا تجزی نفس چی پکار بن رازی و نفس عن نفس دا بل نفس نشای آسشی۔ دا قیامت پرد باندې دا یو بندن مثال پتور دا مانزو تا پوسشی منز دینے دے کڑی ولی دینے دے کڑی، روجہ دے نیولی ندا ولی دینے دے نیولی، منز روجہ حج زکاة وغیرہ دا دے ولی ندے کڑی۔ نو چه نیدی کڑی نو بل بندہ دا سے کولی شی چه خیر دے دا مانزہ پزے زمان منز واخلا او دے معاف کا، دا روجہ پاتے دا نو دا دے روجے پا بدل زمان روجہ واخلا، یا حج دا نو کڑی پرزو پہ نو زمان دا حج واخلا، دا عبادات پزے زمان عبادات واخلا، نو دا سے کولی شی یو دا بل پا بدل باندې خپل عبادت نشی ورکولی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، حس پکار بن رازی یو نفس دا بل نفس نشیئا سشی، دا یو بل پا بدل باندې عبادات نشی ورکولی، دا یو بل حساب بے باکا کولی نشی، ولا يقبل منها شفاعت نبش قبل ولی من هذا دے نفسنا شفاعت سسفارش، فسفارش انکار نکی گی کہ دا یو کافر بندہ دا پارا دا یو مومن سفارشو کی، مومن لا اللہ دا سفارش ور کولو اختیار ور کئی چی سفارش اکا،
خو مؤمن به د ګناهګار مؤمن دپاره سفارش کوي، کافر دپاره سفارش نشي کولی. د کافر دپاره سفارش نه کېږي او مؤمن د مؤمن دپاره سفارش جدا خبره ده. نو دې ځای کې فرمایي ولا يقبل منها، نه بشي قبلولی منها د دې نفس نه شفاعت سفارش، د یو نفس دپاره سفارش هم نه قبلیږي، بغیر ایمان سفارش نه قبلیږي. ولا يؤخذ منها عدل، نه بشي اغشتلی د دې نفس نه عدل فدیه، داسې هم نه کېږي یو بنده نه فدیه واغشتی شي، څه جرمانه ترې نه واغشتی شي او دې خلاص کړی شي. او دا هم نه کېږي چې د یو مجرم د خلاصولو لپاره جلسه جلوس شي، په جیل باندې ورشي، جیل ته بې ماتې کې خپل مجرم ترې راخلاص کړي، نو زور هم نه کېږي. ولا يؤخذ منها عدل، نه بشي اغشتی د دې نفس نه څه فدیه، ولا هم ينصرون، نه به دوی سره امداد وکړي شي. په دنیا کې که یو بنده ګیر شي، جیل ته ورسېده، حوالات ته ورسېده، نو داسې خلک کوي چې ورشي ورپسې او حاکمانو ته وایي چې نن دا سړی را پرېږدی او د ده په ځای به رور راشي، شپه به وکړي او سهار به بیا دی راشي. نو په دنیا کې کله کله داسې کېږي وي دی پرېږده او د ده په ځای به نن رور یا پلار یا زوی شپه وکړي او سهار به لاړ شي. نو په قیامت کې داسې نه کېږي چې مجرم د دوزخ نه پرېږده او د ده په ځای باندې د ده رور یا پلار یا زوی یا اشنا به لاړ شي. دا کار به نه کېږي. او داسې هم نه کېږي لکه په دنیا کې یو مجرم ګیر دی او څوک یې سفارش له لاړ شي او په ډېر لوی سفارش باندې را پرېږدي. ما تحت حاکمانو ګیر کړي وي او اعلی حاکم ته څوک سفارش وکړي، اعلی حاکم وایي پرېږده، گورنر یا وزیر اعلی سفارش وکړي وي پرېږده، نو بس پرېږدي. نو په قیامت کې به داسې هم نه چې یو مجرم جیل ته تللی دی، د جهنم جیل ته، او هغه ځای کې څوک سفارش کافر له سفارش څوک نه کوي. او دا په دنیا کې کېږي چې پیسې واخلي سړی را پرېږدي، نو حاکمان پیسې واخلي او مجرم را پرېږدي، نو دا کار به هم هلته نه کېږي. او په دنیا کې د مجرم د خلاصولو دپاره هنګامې جوړې شي، په ټول ملک کې حکومت مجبور شي مجرم پرېږدي. نو پس قیامت کې دا څلور واړه طریقې نه چلیږي. واتقوا یوما، ویریږئ د عذاب د هغې ورځې نه، لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې نه به شي قبلولی د یو نفس نه څه شی، ولا يقبل منها شفاعة، نه به شي قبلولی د دې نفس نه سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، نه به شي اغشتی د دې نفس نه عدل څه بدله او څه فدیه، ولا هم ينصرون، او نه به دوی سره امداد وکړي شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، دا بل یو نعمت الله پاک بني اسرائیل ته یادوي چې ستاسو مشرانو باندې فرعون ظلمونه کول، هلکان به حلالول، په جینکو باندې به خدمتونه کول. علیکم بلاء من ربکم عظیم، پدې کې امتحان استاسو د رب د طرف نه لوی. د موسی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې فرعون یو خوب ولیدو چې د بني اسرائیلو د دې کورونو د طرف نه یو اور راغی د فرعون په محل باندې. د دې خوب تعبیر د ماهرینو نه اغوستی شو. نجومیانو د دې تعبیر دا وکړو چې دې بني اسرائیلو کې یو الګ پیدا کېدونکی دی او هغه د الله سره ستا حکومت خراب شي.
بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولادو او په مصر کې د یوسف علیہ السلام د راتلو نه پس یعقوب علیہ السلام مصر ته راغلی دی سره د خپلو بچو او هغه وخت کې د یعقوب علیہ السلام بچی 72 کسان 82 کسان مصر ته راغلي او د موسی علیہ السلام په وخت کې بیا د دې نه 10,000 جوړ شي تقریبا دومره زیات شي نو اول دا په مصر کې شاهانو د یعقوب علیہ السلام بچی مصر کې شاهانو بیا وروسته فرعون غلامان کړل خدمتونه به پې کول نو د دې غلامانو نه دته خطره محسوسه شوله خوب یې ولید او نجومیانو ورته ویل د دې بني اسرائیلو نه چې دا ستا غلامان دي دې کې به یو الګ پیدا شي او ستا حکومت به ګډوډ شي نو مشوره وکړله نو وی الکان علالوی چې کوم الکان پیدا کیږي بس هغه علال کې ختم کې اړو خطره به وینه او جنکې چې دی دا به جمدی پرېږدي د جنکې چې لوی شي نو هغه به درله خدمت کوي او الکان به ختمیږي نو څه مودې پورې علالول شروع شو بیا ورته خپل قوم فرعونیانو فرعون ته وویل وی ته چې د دوی الکان علالی نو د دوی به نسل ختم شي نو زموږ خدمتونه به څوک کوي نو وی څه وکړه وی داسې کار وکړه چې یو کال الکان علالوه او یو کال یې مه علالوه نو چې دا کم کال باندې نه علالی دا چې لوی شي دوی به م راله خدمتونه کوي او نسل به یې وي نو زموږ وینځې غلامان به ختمېږي نه په دې طریقه باندې بیا علالول شروع شو نو په کم کال باندې چې علالول نو په هغه کال هارون علیہ السلام پیدا شو نو موسی علیہ السلام نه مشر دی ورور یې دی پیدا شو او بیا چې په کم کال باندې علالول شروع شو نو په هغه کال باندې موسی علیہ السلام پیدا شو د دې موسی لفظ خپل معنا چاړه ده چاړه نو دلته دا نوم ځکه خو چې په دغه وخت کې چاړه چلیدله هلکان به علالیدل اوس د دې تکلیف نه الله پاک تاسو له نجات درکړه ستاسو مشرانو له نجات ورکړه دا داسې دی لکه چې تاسو له نجات درکړه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم د دې بلا لفظ درې معنی دي د ذالک وفي ذلكم په دې ذالکم کې که اشاره د ذبح ته وشي د علالولو ته د بیا معنا دا شوله چې وفي ذلكم بلاء په دې علالولو د بچو کې بلاء ډیر لوی مصیبتو بلاء عظیم ډیر لوی مصیبتو چې د مور پلار په مخ کې ماشوم بچي علالیږي بلاء عظیم مصیبتو پکې او که په ذالکم کې اشاره د نجات ته وشي انجیناکم نجیناکم نو که نجات طرف ته اشاره وشي نو بیا د دې معنا نعمت وفي ذلكم بلاء او په دې نجات ستاسو کې بلاء یو لوی نعمتو بلاء عظیم لوی نعمتو نو د بلاء معنا نعمت شو او که په ذلكم کې د علا اوشي نو بیا د دې معنا امتحان دی وفي ذلكم بلاء په دې ذبح او په دې نجات کې امتحانو عظیم امتحانو پکې بلاء عظیم دا عظیم صفت دا بلاء دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
هغه وخت یاد که چې موږ نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نم نجات درکړه یصومونکم سوء العذاب چې رسو به تاسو ته سخت عذاب یذبحون ابناءکم حلالول به ستاسو زامن ویستحیون نساءکم او جمده به پریخود زنان ستاسو وفی ذالکم بلاء او پدی ذبح کی مصیبتو وفی ذالکم او پدی نجات کی اولوی نعمتو پدی مجموعہ کی یولوی امتحانو من ربکم ستاسو در رب در طرفنا عظیم لوی امتحان لوی نعمت او لوی مصیبت دا عظیم اریو سرو لگوا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فرعون ظلمونه کول قسم قسم ظلمونه په بنی اسرائیل کول نو الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم وکړ وې سره د قوم د مصر نه د شپې وځه نو موسی علیہ السلام سره د مرګ وروته بیا د شپې په دې فرعونیانو کې هر کور کې مړی وشو هغوی په خپل غم شو او بني اسرائیل پورې وتل سهار کې چې بني اسرائیل یې کتل د خدمت دپاره یوم نو جوړ فرعون ورپسې لښکر خوشي کړ چې لښکر یې ورپسې کړ نو موسی علیه السلام سره د ملګرو د دریاب غاړې ته ورسېده بحر قلزم او شاته چې وکتل نو فرعون سره د لښکر ورپسې راغی بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته ګوري موسی علیہ السلام گیر شو مخکې دریاب دی او وروسته فرعون راغی د خلاصي لاره نشته اوس به څه کوو موسی علیہ السلام ښه تسلی سره جواب کوي وَإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ما سره رب ملګری دی لار به راته ښیي الله پاک حکم وکړو وی امسا باندې دریاب ووهه چې په دریاب یې ګزار به وکړو نو پورې را پورې دریاب کې به لویه لار جوړه شوه 12 ګزارې یې ورکړل په دریاب کې 12 لارې کلو کلو جوړې شوې کوچ کلاس لاره جوړه شوه موسی علیہ السلام سره د ملګرو تقریبا 6 لاکه څه د پاسه دا ملګري په دغه 12 لارو باندې ور روان شو د دریاب منځ ته ورسېدل دقه وخت کې فرعون سره د ملګرو د دریاب غاړې ته راورسېد نو فرعون او ملګري په دریاب ورګډ شو او موسی علیہ السلام سره د ملګرو پورې وته د دریاب منځ ته چې فرعون او فرعونیان ورسېدل نو دغه وخت کې الله اوبو ته حکم وکړي روانې شي اوبه روانې شوې فرعون سره د ملګرو پکې ډانډوکي وال او ټول پکې ډوب شي یو قسم پکې بچ نه شو ټول ډوب شو د فرعون په اخره کې چغې کړې چې ما د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام پر رب باندې د بنی اسرائیلو پر رب باندې ما ایمان راوړی دی خو دغه وخت کې دا نیمګړی ایمان چې دی نو دا قبول او منظور نشو وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا الله فرمایي من بني اسرائیل په دریاب پورې وستل او فرعون سره د لښکر په شرارت او په ظلم دوی پسې شو حتی اذا ادرکه الغرق چې تر دې پورې
چې د دریاب دې ډوبېدو دې راګیر کړ نو قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وی ما ایمان راوړی دی یقین مې کړی دی چې نشته د لایق د عبادت مگر هغه ذات چې بنو اسرائیل په ایمان راوړی دی وانا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه یم زه مسلمان یم د ډوبېدو وخت کې وی اوس مسلمان یم وی جبرائیل علیه السلام ولا خولې کې خټه وتپله او ته الآن وقد عصيت قبل اوس ایمان راوړی الآن اوس وقد عصيت قبل او دین مخکې خود نافرمانی کوله وكنت من المفسدين ته د فسادیانو نه وې اوس پورې خو فساد کو اوس نه ایمان راوړی دا ایمان نه منظور نه دی نو بس دریاب کې ډوب کو مردار شو بیا د دریاب نه پورې غاړه بنی اسرائیل دا وی یقین راته چې فرعون مړ شو ډوب شو 400 کاله کې په سرخوږي چې ته نور راغلی نو ته به وایې زه خدای یم په خلکو بیماري راځي په ما نه راځي زه خدای یم که نه نو دا بني اسرائیل بزدله قوم دی د دوی یقین نه راته نو د دوی د یقین دپاره الله پاک دریاب ته حکم وکړ وی دا فرعون ورته بارونه نو بس د دریاب چپو بهر رو په یو ډبې ورته وغورځوه چې دغه د هغه شي ګورئ یقین وکړئ چې دغه د مردار دی نو فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا الله فرمایي نن ورځې موږ ستا د بدن نه نجات ورکو لتکون لمن خلفک آیا دې دپاره چې راتلونکي خلکو دپاره یو نشاني جوړه شي وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون ډېر خلک زموږ د قدرت د نشاناتو نه غافل دي نو الله دغه نعمت یادوي وإذ فرقنا بكم البحر هغه وخت یاد کا فرقنا بكم البحر چې موږ شریک په تاسو باندې دریاب فانجیناکم نو پس موږ نجات درکړ تاسو ته واغرقنا آل فرعون او موږ غرق کړل فرعونیان د فرعون مرګي سره د فرعون هم غرق کړل وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فرعون و فرعونیان چې غرق شو نو بني اسرائیل ته حکومت ملو شو ظالم بادشاہ ہلاک شو اوس د موسی علیہ السلام او داغه د مرګرو خپل حکومت جوړ شو د دې بني اسرائیل او موسی علیہ السلام ته ویل خپل حکومت هم د خپل آئین پکار دی خپل دستور العمل پکار دی نو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ وی قوم آئین غواړي دستور غواړي نو مال راکا الله پاک وته حکم وکړ وی کوه تور تراشه او یو میاش روجی 1900 اعتکاف وکړه نو طالب ز کتاب درکم 10 روزه اعتکاف وکړه روجی 1900 بیا راشه کتاب درکو نو موسی علیہ السلام کوه تور تلاړو قوم ته وی تاسو انتظار کوئ او زه به لږ اعتکاف کوم روجې به نیسم او بیا به د الله نه کتاب غواړم 10 شپې ورځې پوره شولې روجې یې ونیولې او بیا په کوه تور باندې الله پاک سره هم کلام کېږي خبرې اترې کوي درخواست کوي چې خدای روجې مې پوره کړل او ما له اوس کتاب راکړه 10 دې ویلي دي پوره مې کړی خو په دې 10مه ورځ باندې چې دا الله پاک
راز لته نو مسواک استعمال کړ نه لاره وی د روجهدار د خولې نه چې کوم بوی راخیږي دغه بوی الله پاک ته د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی نو موسی علیه السلام ته الله پاک وی چې تا په مسواک هغه بوی زایله کړ نو ته یو لس روجې نورې مفسر ونیسه نو چې لس نورې شوې نو څلوېښت شولې څلوېښت شپې ورځې اعتکاف یې کړی دی او څلوېښت روجې یې نیولې دي نو د هغې نه پس چې بیا ورغې نو کتاب یې ونه ورکړ زمون په شریعت کې په رمضان کې مسواک کول بهترین خصلت دی خیر الخصال فی رمضان السواک اسې نه چې دې قصې ته تاسو وګوره په رمضان کې مسواک نه استعمالوئ نو د مسواک استعمال کوئ لفظ مسواک دی ومن په پښتو کې په مسواک عادت شوي یو مسواک وایي دا لی مسواک نو مسواک په رمضان کې د سحر د غرمې د ماښام هر وخت کولی شي دې ته بهترین خصلت ویلې دی موسی علیه السلام څلوېښت ورځې پس تورات حاصل کړ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً هغه وخت یاد کړه چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره د ورکولو د تورات 40 ليلة څلوېښت شپې ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فرعون هلاک شو خو موسی علیه السلام سره د ملګرو چې د مصر نه وته نو دې فرعونیانو ته دې ملګرو بانه کړې وه بني اسرائیلو ښکاره وتل ګرانو نو موسی علیه السلام دې ملګرو فرعونیانو ته ویل وی من کې خادي ده خادی لزونه لږ کالي راکړه نو دا فرعونیان نیکان وو بني اسرائیل غلامانو نو نیکانو کالي ورکړل هر فرعونینا خپل بني اسرائیلی غلام کالی اغسط هغوی ورکړ سحر چې خلک را پاڅېده نو فرعونیانو وکتل چې بني اسرائیل یوم په کور کې نشته وی ټول خادی لتلی دي دا ټول خادی نه وي دا قرآن هجرت وکړه وتښتېده ورپسې شو نو بني اسرائیل خو پورې وتل او فرعونیان خدای غرق کړل نو د بني اسرائیلو سره دا کالي د فرعونیانو پاتې شو اوس موسی علیه السلام چې د الله راز له لاړ او څلوېښت شپې اعتکاف کوي دغه وخت کې سامري یو سړی چې د موسی علیه السلام په دې لښکر کې شامل و هغه د خلکو ته وایي چې دا کالي خو پردي دي دا خو د فرعونیانو دي راځئ چې ویې سوځو راغونډ کې نو ټولو خلکو کالي راغونډ کړل هارون علیه السلام اون په دې قوم کې و وی هغه مې اعلان وکړه چې راغونډې کې چې دا وسوځو دا د مردارو خلکو کالي دي چې ویې سوځو هارون علیه السلام خلکو ته اعلان وکړ او خلکو کالي را جمع کړل یو ځای کې غورځول وی دا سامري چې دی نو ته هارون علیه السلام ته ویل چې ما سره چې څه دي نو دا به زه غورځوم خو ما ته یو دعا وکړه دا لاس یې موټې بند کړی و وی زما لاس کې کالي دی دا به زه غورځوم خو ما ته اول یو دعا وکړه وی څه وی داسې وی چې یا الله سامري چې څه وایي نو هغه وکړي وی دا دعا یې هغه ته دعا وکړه یو ته یې وغورځوه که یې موټې تش و ایسم پکې نو ته چې ما سره څه دي خو دعا خو د هارون علیه السلام وشول او قبوله شوه چې سامري یې څه وایي نو هغه وکړي وی سامري وی چې خدای دا څومره کالي را جمع شو د دې نه د سرو زرو یو سخی جوړ کړي وی هغې نه د سرو زرو سخی جوړ شو دا یو روایت دی یو روایت کې دی وی چې د سامري په دې ځمکه کې
ډډ قالب د سخي جوړ کړی یو ډډ قالب د سخي نو دا سره زر به ویلې کېدل او هغه ډډ ته به ورکوېدل نو د هغې نه د سرو زرو سخي جوړ شو وی دا سامري دا ولد زنا حرامي سامري حرامي او دې مور غرزولې په یو غار کې غرزولې نو په دغه غار کې الله پاک جبرائیل علیه السلام مقرر کړ وی د سامري پرورش کوه نو سامري له به جبرائیل علیه السلام روزانه خوراک ورکو کوچ به ورکول پیروي به ورکول شات به ورکول په ګوته به د سټل د جبرائیل په ګوته به سټل کول په هغې غټ شوي د څومره لوی بزرګې هستی په لاس غټ شو و خراب حرامي موسی علیہ السلام د فرعون په کافر په کور کې غټ شو پیغمبر شو او سامري د جبرائیل په پرورش کې غټ شو کافر شو نو دې سامري جبرائیل علیہ السلام پیژندلو شیطان ورته دقه د جبرائیل په اس سور دی د جبرائیل د اس د قدم لاندې چې کومه خاوره دا راواله نو هغه خاوره یې راواغېستله رومال کې تړلې ورسره وه وی دا سرو زرو سخي چې یا په دعا جوړ شو یا د ده په قالب کې جوړ شو وی شیطان راغی ورته وی چې دغه جبرائیل د اس د قدم لاندې چې کومه خاوره ده هغه خاوره راواله دې سخیله پرې خولې کې ورواچوه چې خولې کې ورته ورواچوله نو هغې سخي بام بام شروع کړل چغې والې وی دقه وخت کې سامري وویل وی هذا اله موسی راشه دا د موسی علیه السلام خدای دی په نسیه هغه نه ایر شوی دی راشه سر ورته ولګې نو خلکو ورته سجدې شروع کړلې نو بې شمېره قوم د سرو زرو سخي ته عبادت یې شروع کړ نو موسی علیه السلام په الله پاک خبر ورکړ وی ته خو دلته په اعتکاف کې او قوم د هلته سامري ګمراه کړی دی نو موسی علیه السلام خبر شو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً هغه وخت یاد که چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 ليلة د 40 شپو د تورات ورکولو دپاره د 40 شپو ورځو وعده ورسره وکړله ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوه سخي لره په خدای باندې من بعده رسته د تلو د موسی علیه السلام نه کوهي تور ته وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ ثم عفونا عنكم بعمل معافي وکړل تاسو ته من بعد ذلك الذين رستو لعلكم تشكرون شاید چې تاسو دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله احسان ومنئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یاد کې هغه وخت چې موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب تورات هم ورله ورکړو والفرقان چې دا کتاب تورات فرق کوونکی و په منځ د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون شاید چې تاسو په لار د هدایت باندې شئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم